کله چې یو مین د خپلې معشوقې خبرې اوري یا یې لیک لولي څومره خوند ترې اخلي، څومره یې زړه خوشحالیږي. کله چې یو څوک د شاعرانو شعر لولي یا یې اوري څومره واه واه ورته وایي، څومره خوند ترې اخلي. خو کله چې موږ دعوا کوو چې موږ په خپل رب باندې په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې مینان یو او مینه ورسره لرو، کله چې قرآن لولو آیا دغه ډول خوند ترې اخلو؟ دغه ډول خوشحالي احساسوو؟ کله چې قرآن کریم لولو یا کله چې احادیث لولو آیا هغه ډول احساس او مینه ورسره لرو څنګه چې عاشق د معشوق د متن یا د خبرو په ویلو یا اوریدلو باندې لري؟ دغه احساس موږ لرو؟ نو بیا موږ مینان نه یو. موږ په خپل رب او په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې رښتینې مینان نه یو. ځکه له قرآن لذت نه وړو، ځکه یې په معنا نه پوهیږو، ځکه ترې خوند نه اخلو. موږ تش دروغ وایو، موږ تش په نوم باندې مینان یو. رښتینې مینه له خپل رب سره او د هغه له رسول صلی الله علیه وسلم سره نه لرو. که موږ رښتیا مینه لرله موږ به د هغه قرآن زده کړی وو، موږ به د هغه کلام باندې ځان پوه کړی وو. څه راته وایي د رب چې زه پې مین یم، څه راته وایي، څه رانه غواړي، او د هغه رسول صلی الله علیه وسلم ماته څه وایي. که رښتیا مینه ورسره لرئ په خبرو یې ځان پوه کړئ او د خبرو په لوستلو یې هغه ډول خوند تر هغې ډېر واخلئ چې عاشق د معشوقې له لیک یا له خبرو اخلي.